په آخره زمانه کې به دوه یاران سره ګرځي. د الله رسول فرمایي دی به په زړه کې یو د بل دشمنان وي، په زړه کې به یو د بل دشمنان وي. په خدای قسم ته به پرون ماخستنې دا خبره کړې ده. دا کله کله یو پیښه وسي، یو مرګ زوب له راشي په مابینځ کې، بیا دا حکومت په هېچا پسې نه ځي، په یارانو پسې ځي. ته یاران پیدا کړي، هله 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 وروسته معلوم چې پلانی او پلانی یار په پلانی خبره کې داسې زموږ سره بنده راغله، بس نو موږ مجبور شو موږ دې خبرې ته رالو. دویمه خبره دا د عزیزانو د الله رسول فرمایي، ترمذي شریف حدیث دی، من عیر اخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. د الله رسول فرمایي که چیرې یو سړی راولاړ سو چاته پیغور ورکوي، سړی راولاړ سو چاته پیغور ورکوي، هغه سړی پخوا یې ژره خریله اوس یې ژره پرېښې ده، پخوا یې لمونځ نه کوئ اوس یې لمونځ. حاجي صاحب کښېنه، ناوخته را روان یې ته ماته خاندې. پخوا یې ژره خریله نن یې ژره پرېښوله، پخوا یې غل و اوس توبه یې وایستله، بیا ښه سړی جنجو تبلیغي سو، طالب سو، مرید سو، پیر سو، شیخ سو. و د الله رسول فرمایي که چا پیغور ورکوي چې زه تا نه پېژنمه، زه تا نه پېژنمه چې ته پلانی یې، تا پلانی نه یې، چې تا ژره خریله، تا غلاوې کولې، تا شراب پلانی کول. د الله رسول فرمایي من عیر اخاه بذنب، چا و چا ته پیغور ورکوي، عار ورکوي، بذنب د هغه ګناه چې د توبه جنې ایستلې ده، لم يمت حتى يعمله. د الله رسول فرمایي در آسات الله دا سړی نه وژني چې تر څو یې د هغه عمل په ده نه یې کړی. پیغور چاته ورکول پس له ګناه چې هغه د توبه ایستلې ده، اوس زه راولاړ شوم ته راولاړ شې پیغور مې ورکوي، او ته اوس ما ته خبرې راښیې. تی اندازه ولګوي، عام طور دا کلي والا نه دي، دا د مولوي صاحب خپل کلي مولوي صاحب خبرې نه مني، د خپل ورور، د خپل اکا، د خپل وایي دا زه پېژنم، پرېږدئ په هېڅ شي به نه یې اګا، لیکن د ده دپاره هغه غټ سړی دی. ولې دی وایي زه تا پېژنم، تا پلانی نه یې. د الله رسول فرمایي وایي تر هغه ساعته دې الله نه وژني چې د هغه ګناه یې په تا نه یې کړې. که تا چاته ویل ته شرابي نه یې، ته بدکاره نه یې، ته غل نه یې، حالانکې هغه توبه ایستلې ده، هغه توبه ایستلې ده. د الله رسول فرمایي تر هغه ساعته الله مرګ نه درله راولي، الله تا نه وژني تر څو یې د هغه ګناه په تا کړې نه وي. یو بابا دی، یو پیر دی، مرشد دی، بزرگ دی، استاز دی، هغه و زوی ته و قریب ته و عزیز ته د تنبیه د نصیحت په توګه دا خبره وکړي، تا پلانی نه یې، ته اوس دونه غټې خبرې کوې، ته نه شرمېږې په دې خبرو. هغه پروا نه لري. زموږ دی د بازار چې کوم پیغور دی، د بازار پیغور، د الله رسول فرمایي الله وعده کړې ده، من عیر اخاه بذنب، چا و خپل ورور ته پیغور ورکوي د یو ګناه، لم يمت حتى يعملوا، تر هغه ساعتې الله نه وژني چې د هغه ګناه یې په ده کړې نه وي. صحیح سو؟ پیغور دونه لویه ګناه ده، پیغور دومره لویه ګناه. دوې خبرې د الله رسول فرمایي په دنیا کې داسې شته چې الله یې تر هغه ساعته نه وژني چې تر څو الله په ده